بسم الله الرحمن الرحیم. د استاد محمد صدیق پسرلی ژوندلیک د پښتو ژبې کلاسیک او د هندي سبک پیرو استاد محمد صدیق پسرلی په داسې حال کې نړۍ ته سترګې وغوړولې چې ځمکې په سرلنی رنګین لباس پر تن کړی و او په ټول هیواد نرم او خوشبویه هواګانې چلیدې. زړونه د فطرت پر ښکلاګانو مست ول چې د غزنی ولایت د قرهباغ په ولسوالۍ کې د رمضان خان په کورنۍ الله تعالی د 1400 هجري لمریز کال د وری حمل په میاشت کې یو داسې ماشوم پرزو کړ چې نن د پښتو ادب پسرلی یادېږي. محمد صدیق پسرلی د ژوندانه لومړي 4 کاله په خپل زیږنځای او پلرني ټاټوبي کې تیر کړل او وروسته یې له خپلې کورنۍ سره کندوز ته کډه شو. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې سرته ورسولې. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړ چې د شیر لومړنۍ څرک یې هم په همدې سیمه کې د ادب د غرونو پر څوکو لګېدلی دی. څو موده وروسته د یو څه کاروبار لپاره د هیواد مرکز کابل ښار ته راغی، خو تر لنډ ځنډ وروسته کله چې په هیواد کې د 1459 هجري لمریز کال د کورنۍ جګړو اور بل شو، دا هم د ډیرو نور افغانانو په څیر له هیواده کډه کولو ته اړ شو او د پیښور پر لور یې مخه کړه. پسرلی د مهاجرت په دور کې نه یوازې دا چې د ورځني ژوند د چارو په سمبالښت بوخت و، ترڅنګ یې ادبي او فرهنګي فعالیتونه هم کول. پسرلی د 80 کلونو په لومړیو کې د سبیدي په نامه یو مجله راوښکله چې ته 1440 لمریز کال پورې په منظم ډول چاپېده، خو وروسته بیا له چاپه پاتې شوه. بیا یې په دویم ځل په 1466 کې د دې مجلې په چاپ لاس پورې کړ او ورسره یې د افغان کلتوري ټولنې بنسټ هم کېښود. تر دې څه موده وروسته یې د افغان ادبي بهیر بنسټ کېښود او د هغه مشري یې ومنله. په 1470 لمریز کال کابل ته راغی او په خپل پلرني کور کې په ادبي هڅو بوخت شو. محمد صدیق پسرلی په اوسني پیر کې د هندي سبک لاروی شاعر ګڼل کیږي، خو په شعرونو کې د جوت فکر او پیغام شتون دی. د یوې جلالاري او سبک څښتن شاعر راپېژني، ځکه د شعر په ښکلاییز اړخ سربیره جوت مانیس اړخ هم لري او دا هغه خصوصیت دی چې ډېری ادیبان او د پوهانې د لوی شاعرانو خاصه او ځانګړنه بولي. د خدای بخښلي پسرلی شاعري کلاسیک سبک لري، شاعري په فطرت کې ګډه ده. په خپله ښاغلی پسرلی هم په همدې نظر او ویل به یې چې ښه شاعري هغه شاعري ده چې فطري وي. داسې ډېر خلک وي چې په ډېر کم عمر باندې شعر وایي او ډېر خلک دي چې تر ډېره عمره یا کلونو پورې کوښښ کوي خو بیا هم یو شعر نشي ویلی. محمد اسماعیل یون او پیر محمد کاروان چې د پښتو ادب د اوسني دور مخکښ ادیبان او لیکوالان دي وایي محمد صدیق پسرلی هغه څوک ده چې د پښتو ژبې په هر قالب کې شعر ویلی. نوموړی نه یوازې د غزل پر لیکلو کې برلاسی او بلکې د قصیدو، نظمونو، څلوریزو او نورو شعري قالبونو ترڅنګ نثر هم په خورا رنګینه او آهنګینه ژبه لیکلی او داسې ډېر کم خلک پیدا کیږي چې په ټولو قالبونو کې دې شعر ولیکي. محمد صدیق پسرلی 4 زامن لري چې امان الله ساهو، عصمت څاروان، ایمل پسرلی، اجمل پسرلی او اسدالله غضنفر نومیږي. د پښتو ادب دغه پسرلی د 1492 لمریز کال د مرغومې پر 22مه د هند د ډهلي ښار په یو روغتون کې د ورپېښ ناروغۍ له امله 15 کلو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې او پر ابدي خوب پرېوت. د دغه نومیالي شاعر او لیکوال د لاندې چاپ شوي آثار چاپ شوي: اول کوکچه د شعرونو لومړی مجموعه د 1430 لمریز کال په بدخشان چاپ. د یوناني شاعر بیلټس ترانې ژباړه. د وطن ویر د شعرونو دویمه ټولګه. لیونی باد د طنزونو ټولګه. داسې هم وه د لنډو کیسو ټولګه. سره غالۍ د لنډو کیسو ټولګه. نن پرون او سبا بولله گیتانجلی د رابرنارد ټاګور اثر ژباړه. پسته اور د څلوریزو ټولګه. زمری منظومه. ماته شپېلۍ د شعرونو ټولګه. د نی کوڅه د شعرونو ټولګه. کوچی مولا ناول. بخملي صحرا ناول. د لمر کجاوه د شعرونو ټولګه او غزل بڼ. فقط همدغومره کفایت وکړي. له تاسې ټولو د توجه مننه. خیر اوسئ.